جنکۍ په څرنګه خواهشات پوره کوي او ځان نه اوبه وباسي. دغه ټول معلومات را سره دلته وګورئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې چې کوم ملګري موږ سره چینل کې نوي دي مهرباني دې وکړي زموږ پی کې کلیک چینل دې سبسکرایب کړي، ورسره د غنټۍ نشان دې هم ووهي. ګرمې جنکۍ څرنګه خپل ځانونه یخوي او د ځان نه اوبه وباسي. ملګرو نن سبا خو په بازار کې هم داسې آلې ملاویږي چې بالکل د کوتک په شانتې وي. کمې ګرمې جنکۍ چې دي هغوی غواړي چې موږ خپل ځان نه اوبه وباسو او خپل ځان نه خوندونه واخلو، نو په بازار کې د کوتک په شانتې آلې ملاویږي، هغه ځان لوالي او هغې نه بیا خوندونه اخلي او خپل ځان نه اوبه وباسي. نن سبا چې د انټرنیټ دور دی او هر جینۍ سره په لاس کې موبایل دی، نو په موبایل کې داسې نازیبه ویډیوګانې راځي او دغه جنکۍ دغه ویډیوګانې ګوري او خواهش لري چې موږ هم دغه شان کارونه وکړو او دغه شانتې ځانونه اوبه وباسو او خوندونه واخلو. نو بیا په بازار کې داسې آلې پیدا کړي چې هغه بالکل د کوتک په شانتې وي، او یا داسې سبزیانې وګوري چې هغه بالکل د کوتک په شانتې وي او هغه ځان کې وخي او خپل خواهشات پوره کوي او اوبه د ځان نه وباسي. ملګرو دا د ګرمو جنکو باره کې معلومات چې درسره هم شریک کړو. که غواړئ داسې نورو معلوماتو نه وخت په وخت ځان خبر کړئ، هغې دپاره زموږ پی کې کلیک چینل سبسکرایب کړئ، ورسره د غنټۍ نشان هم ووهئ. تر بلې ویډیو راکړئ اجازت، د الله په امان.